السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی مو کامیاب او سلامت سرلوړي ولره. یو ځل بیا نن راغلی یو د رزق د زیادت لپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر بهترین نسخې او دعاګانې مې تاسو ته راوړي دي. ستاسو څخه فقط دا خواهش کوو چې دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او یو خواهش دا هم در سره کوو چې دغه ویډیو تر نورو ملګرو پورې هم ورسوئ. الله تعالی جل جلاله مو کامیابي د دنیا او د آخرت تر نصیب کړه. د رزق او روزي دپاره دعا، هغه دعا کومه چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ښوولې ده. که چیرې دغه دعا څوک وایي، الله تعالی جل جلاله به دغه شخص هیڅکله مسکین نه کړي، هیڅکله به دغه شخص وږی نه سي. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. هر ورځ لس ځله دغه دعا کوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دغه دعا کول. نو دا هر دعا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د امت دپاره تعلیم و چې تاسې دا دعا کوئ، الله تعالی جل جلاله به تاسې هم کامیابۍ ته ورسوي انشاءالله. ترجمه او معنا یې داسې ده د دې دعا: یا الله جل جلاله ما د حلال له لارې بس که، یعنی حلال پیسه، حلال دنیا، حلال شتمني را نصیب که. د حرام مې وساته او د خپل فضل د لارې مې د نورو بېنیازه که. چې څومره فضل ستا دی ای ربه، ای زموږ پروردګاره، هغه فضل زموږ ملک. که چیرې یو زوی خپل پلار ته وایي چې پلاره زه ستا څخه مثلا یوه افغانۍ غواړم، 10 افغانۍ څخه غواړم او زه کوشش کوم چې ستاسې شی غلا نه کړمه یا نور ورونه په تکلیف نه کړمه. نو پلار یې ډېر ورڅخه خوشحاله کېږي دا زوی څخه، او پلار د دغه زوی سره مرسته کوي دا یې ولسي. نو الله تعالی جل جلاله خو تر مور و پلار په میلیونونه واره زیات مهربانه دی. لکه څنګه چې الله تعالی څومره لوی دی، مهرباني هم دغونه لویه ده. که چیرې موږ دغه دعا کوو چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، دا دعا چې موږ کوو چې ای الله جل جلاله ماته د حلالې لارې حلاله نفقه راته نصیب که او د حرامو څخه مې وساته او د خپل فضل د لارې څخه مې د نور څخه بېنیازه که. نور ته مې الهي پروردګاره مه اړباس، بنده دومره مهربانه نه دی لکه ته ای ربه. نو الله تعالی جل جلاله تا د مشکلات څخه راګرځي. الله تعالی جل جلاله تا د بنده د بندګۍ څخه انشاءالله خلاصوي او تا ته حلاله نفقه درکوي. نو کوشش وکړئ هره ورځ دا دعا وایاست: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دا یو